ورک کې څه خبرې شته هر څه چې په ویب کې صحیح ده یو پرنٹ لیاوټ ته یو فل سکرین ته خو ویلی وه آوټ لاین ده نه آوټ لاین کې عین داسې نه آوټ لاین کې یولیزې لکه فهرست هم لري خو نه وي لري فهرست هم نه لري صحیح ده جاوید څه کړی ستا ولا هغه زه تقراولی نو ورک څه دلته ورکوم مثال افغانستان صحیح ده افغانستان کوم کوم ولایتونه دي کابل پکتیکا خوست لوګر بل مثال بل هیواد راوښیي چاینا په چین کې کوم هیوادونه دي هانګ کانګ بس بیجینګ صحیح شو لوست انډیا کې بلای دایي کله ښه مثال بلای ده بل چی ده ممبئی ده بل پنجاب نه ده بل شی بل شی حیدرآباد بس بس په دې مثال کابل کې کومې ولسوالۍ یې صحیح ده ولسوالۍ کومې دي سروبای چراسان ولسوالۍ ده سیاحه پرمان د خپله ولسوالۍ ده دغه شی راته معلوم صحیح ده خلاص ګوره دلته دې نه هیډینګ جوړوي شکل نه جوړوي هغه دا لیول 1 لیول 2 ماته ویل کوم نو هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 په وایي دلته یو کیسه ده کابل مثال څوم هیډینګ کې راځي دویم کې افغانستان اول کې سروبای د کابل چې ده ولسوالۍ ده دریم هیډینګ ته کوي چراسیان ولسوالۍ ده څوم هیډینګ ته کوي دریم ده ګوره پکتیکا بیا چې ده دویم درګون څوم کې ده دریم سروبای دریم ګومل دریم خوست دویم د افغانستان باندې ده لوګر څوم ده دویم چین اول هانګ کانګ دویم بیجینګ دا خو دا همداسې دا ګوره دې کې منظم چل جوړ شو یو فهرست کې جوړ صحیح ده اوس تاسو کولی شئ مثال تر دې لاندې فرض مثال خوست کې یو څو هغې لیکمه ولسوالۍ لیکم مثال صبروي کې یو کلی راوښیی مچۍ کلی بل زنبار کلی دا به څوم هیډینګ راځي څلورم هیډینګ راځي نه غلطونه کړي دا باید څوس د صبري دریم او دا باید څوم سي څلورم داسې که نه دی صحیح ده اوس تاسو کولی شئ دا ټول مثال پټ هم کوي بل مثال دا وګوره دغه ځای نه یو څو خبرې مې ولیکې یو پروموټ ده او بل چې ده ډیموټ ته څه دی ډیموټ چې ډول کېږي وروسته کول او پروموټ څه معنا مخکې کول وروسته کول داسې نمونه وګوره یعنې دا معنا دا یو باډي لیکنه تړوي باډي څه معنا یعنې ټکسټ د متن ته اړوي چې تړوي متن تقریبا کلیک وکړه بېرته به لیول درته جوړ کړي داسې پوه شوې دې باندې ورپسې بل دې ځای نه کولی شي تاسو مختلف لیول انتخاب کړئ مثال باډي کوم لیول انتخابوئ او بل درته کولی شي مخکې وروسته یې کړئ فرض مثال زه غواړم دا ګومند سروبي نه چک کړمه مخکې کوم وګوره مخکې به راشي بېرته وروسته کوي ټول نه وروسته راشي سروبي غواړم ځایونو نه مخکې کلیک وکړو ورنور مخکې صحیح ده او بل تر دې باندې کولی شي کولپس او اکسپینډ کړو کولپس چې څه کېږي ننوتل مثال زه غواړم د افغانستان څخه ټول دې څنګه کوم داخل کړم ټول د افغانستان ولایتونو ولسوالۍ کې داخل شول
او په دې باندې بیرته کولای شم چې کوم ایکسپند څه معنا پراخول بیرته چې ټول راته پراخ صحیح ده شو لیول دا معنا کړي چې مثال دا ټول کولپس کړي وي داسې اوس تاسو دا ټول چک راته شو که زه تاسو یوازې د لیول 1 کوم دا غلط شو کلیک وکړئ یوازې د لیول 1 څنګه کیږي شو یا د لیول 2 ول مثال یا د لیول 3 ول هډینګ 3 څه تور کې زیاده هډینګ 4 ول صحیح ده کچې ته د افغانستان د لاندې مابل لیکنه کړي مثال دا باډ لیکنه کوم دي چې چې انتخاب کړئ باډ لیکنه هم متن ده دا لیکنه نو کړله د افغانستان په اړه مې لیکنه د څه وکړ معلومات مې کزو وس دا ټول پټ کړم پر مثال پټ کنه پټ اته تاسو لیول 1 ول شو کا یا مثال لیول 2 6 شو کا کنه نن لیول ته شو کوم هغه باډ لیکنه ګور نه راځي شو دی اګور تاسو ا لیول بیا به چو کې ا باډ لیکنه مو سره شو کې مکمل صحیح ده شو ټیکسټ فارمیټینګ دته کې دا لیکنه اوس بولډ وي مطلب یو سټایل کې د ټیک مارک لري کا ټول بچا سي ساده لیکنه بیا کلیک وکړو ګور بیا ته وکړو تاسو او بس دا شو فرست لاین اونلی دا معنا دا لیکنه نه دا متن دا خو ډیر ده ته وایي دې یوازې اول لاین راځي کلیک وکړو ګور یوازې کوم لاین راځي شو کې نو نه نه نو نه شو کلیک وکړو دا ټول شو کې شو ډاکومنٹ په استعمال کولای شو نور اضافي ډاکومنٹ دي شو کې کریټ شتول کیږي جوړول مثال ته وایي دا سوربي یا مثال دی چې پاره لوګر پاره باندې یو بیل ډاکومنٹ ولیکي کریټ باندې کلیک وکړئ را کنه راغی په تاسو راشه مثال کې لوګر پاره باندې دا معلومات ولیکم لوګر د سی ولایت ته مطلب کیږي چې مکتب ته دا وسه دا په دا وګوره چې د لیکنه ډیره بیا خدای ته مکمل نشکاره کیږي صحیح ده مشکل د ښکارا سي مطلب کا ښکارا سي د سې ډیره بغاټه وي مشکل لري کې کلیک وکړه دې باندې چې کلب سي کې به یس کا چیرته سي وکړي او تاسو مثال ډیسکټاپ باندې سي په چاپ نوم باندې افغانستان په نوم باندې دا ګوره دلته پټه سي پټ څه کنه څه پټه یوازې لینک کې پاتې کړه کنټرول ونه سي کلیک په دې باندې وکړه کنټرول باندې صدا کلیک وکړه لیکنه بیل ډاکومنٹ کې څنګه شي درته خلاص خلاص لوګر پړه دا مکمل معلومات کوالس په دغه ځای کې څنګه کې وګورئ بیا به ایکسپاند کې کلیک وکړو ګورئ چې درته شو کې کوالس نه بل ځای ګورم کولپس کې وګورئ ایکسپاند او کولپس کوالس دا چې کې ډیلیټ کې راوځي چې دا چې لیکل دي آنلاین سمانه ختمه کوو ساده لیکنه د کوم لینک نه لري د فایل سره د فایل سره نه د افغانستان په نوم لیسو کړو لوګر نه دا د دې سره کوم تړاو نه لري پوښتنه دی باندې ها راځم بیرته بل ډاکومنټ جوړې بیا کریټ باندې کلیک وکړه او ریزلټ به دې ته وکړي مثال دا د پنجم په اړه باندې معلومات لیکم خو د بل ډاکومنټ نه وتراړم یو ځل کریټ باندې کلیک کوم را کنه راځم ته بیا ریزلټ باندې کلیک وکړئ بل ځل مثال لیکنه وتراوړي کومه لیکنه خپل مثال د وټ دا لیکنه دا وتراوړم ګور پیجن ته غلي کنه را کنه راځي وټ صحیح ده بیا کلیپس کوي کلیک وکړو ګور یې سکه هم درته به د کلیپس کې خو یو ځل به سیو کې سیو ته لاندې ګور را کنه راځه زمسو دا ایکسپاند کې دی باندې کلیک وکړئ به ایکسپاند لکه د شو کې لکه به خې مکمل څنګه کوي ډیلیټ کوي ان لینک باندې کلیک وکړئ څنګه شولا لینک ورته ختم شو لینک څنګه شو ختم شو او بل څه کولای شي مثال کله بعض وخت چې په کتاب په باندې ډاکومنٹ لیکي کریټ باندې کلیک وکړئ واست خوښ نه سو بیرته ختمه ان لینک باندې کلیک وکړئ بیرته چي سي ختم لیکنه نه وکړي مرچ شتول کې سپلیټ څه معنی بیلول مثال ته غواړي دا ډاکومنٹ څو برخه باندې وویل شي راځي چې باندې کلیک وکړئ سپلیټ تو ګره نیم برابر په څو نیم چیرته راغی لاندې اوس که چې ته غواړي دا بیرته سره مرچ کې یو ډاکومنٹ لیکنه دې ځنه به مکمل انتخابات سره پورې تر دې ځکه په مکمل څنګه کې انتخاب کې بیا مرچ کار کوي داس کار نه کوي صحیح ده لیک په ګوګل بیرته چیک نه جوړ شو یو ډاکومنٹ صحیح ده لاک دا مانه اوس پروت کولای شي تغیرات کرا ولا منه کله چې کوم یو ګورې تغیرات نشي کولای یې سې کا په دغه تغیرات راولو په بلند کلیک د موډیفیکیشن از ناٹ الاؤډ بیکاز د سلیکشن چي ده لاک کې تغیرات نشي کولای حضرت یو کولای شي په تغیرات ځکه دا نه صحیح ده کلوز معنا دا باندې وګوره په چې درته باندې کی د دې کینسل کوي مشکل نه نشي ان شاء الله صحیح ده اوس کولای شي دینه بیا تاسو په رسم سي جوړ کړئ لاندې راځي درته This is the reference the purpose of the person insert shape table of contents. درسونه شپه راځي نه جوړ افغانستان کې کابل کې وچې سروبای کې زده پکتیکا او سپورګونو دا بیا خوست دا لوګر دا شنه جوړ کنه څه جوړ مشکل نه سکے بل څه د پوینټ کې را سره ډراپ پاین د سنمنه لکه یو ساده صفحه د مطلب د پرنٹ لپاره نه د خلاص مطلب تاسو لیکنه اضافي لیکنه کې کولای شئ ډېر لیکنه کې کولای شئ او بل غټه کیسه په ډراپ کې دغه د مطلب تاسو کولای شئ
که پیج بیل کې یا بل شی بیل کې په هغه ځای کې درته شو کوي مثال کله چې هغه ته راسي پیج دی ورته بریک ته کنټینیو باندې کلیک وکړئ ګور په همدغه ځای کې د شو کوي سیکشن چای سو بیل چې په دغه ځای کې هر څه مطلب درته شو کوي نور هماغه صفحې درته شو کوي هر څه درته شو کوي انټر کوي دا انټر وګورئ څومره لیکنه شوې کې ده څه صفحې لیکنه ده دا څلور چې په وګورئ لاندې چې لیکلي پیج 1 اپ یو صفحه مطلب صحیح ده دا صفحې بیا داسې بیل بیل درته شي ګور ته کار شو کړی ونه دا ځان نیولې تر کومه ځای پورې دې ځای پورې یو صفحه داسې درته بیلې خو بیا کله ستاسو دا پرنټ کوي خپل باندې اتوماتیک چشته چینج کیږي پرنټ لیاوټ ته چینج کیږي نه دا پرنټ لیاوټ ورشته ښه خبردار دي چې کوي استعمالو ویب لیاوټ استعمال کوي او کاغذ استعمالو پرنټ بیا دا پرنټ لیاوټ استعمالو صحیح ده رولر چې په کې خطکش غواړي کنه غواړي خطکش پیژنې ان شاء الله دا ګریډ لاین غواړي کنه غواړي دا ګریډ لاین دا چاپ کیږي نه صحیح ده ماته نیویګیشن پن تاسو غواړئ کنه ورته ته کولای شئ په اسانۍ سره مطلب یو لغت چې پیدا کړئ مثال د ټکرین څخه اورات پیدا کړه ورس چې ته وې څنګه کړل درته خالي کړئ مثال ته پیدا کړه ال ډی رات پیدا کړو ورس چې ته ډی ټول پیدا کړئ صحیح ده دا مثال ترانسفر ته پیدا کړه ورس چې ته کنټرول درته چیک کو دا کنه پیدا همداس به کولای درته پاینټ تم لاړسي دی باندې کلیک وکړئ اډوانس پاینټ ته لاړسي ته ګورا کنه راغلی شام بل څه در سره زوم کولای شي د دې تاسو د صفحه غټه کې وایي چې کوي چې نه کې 200% غواړي په نارمل ډول باندې 200% کې چاپ کیږي سب سره ادا تاسو کولای شئ کنټرول بټن ونی سم ویل په واسطه باندې غټه کې چې کوي چې نه کوي ګورئ همدا دا کنټرول ونی چې دا ویل تا وکړه کنټرول خو چاپ کولای لپاره ده صحیح ده شرکتان مسند زده کړی من زیات صفحه غواړي مثال ورته کې ګورئ زیات صفحه درته شو صحیح ده چاپ کیږي نه په دې شکل باندې نو تاسو یې دومره وړه چاپ کیږي ښه ځم څه بل څه در سره وان پیج سمانه واسه کچې ته ډیر کوچنی کړي کولای شي سب څه نه ته په کنه نه راځي وان پیج واسه پرات شو ټول پیج سمانه یو څه پیرته شو که صحیح ده پیج وایټ د صفحې پر خپل باندې د ور صفحه سم شي د تطراف څه ډول څه تقریبا راځي اما سب څه د مثال نه بل چې در سره نیو وینډو په واسطه باندې تاسو کولای شئ بل نوې وینډو څنګه کوي راوړل دي او نیو په ما باندې څه پاتې شو به وشي د نیو وینډو او د ما باندې د نیو ما باندې نه شو دلای اکسپټ نه ته ویلو واس ګور نیو وینډو د ما باندې پر دا د نیو باندې په چې نوې صفحه راځي دا د دې ډاکومېنټ دی د کني سره بل نوې صفحه راوړل ګورال کنه رااله بیا فائدہ دغه ده چې مثال په دې کې تغیر اولم ماته اتوماتیک راځي وینئ کال تغیر اولي به بدلته اتوماتیک راځي مثال دې کې د تغیر واستل بولډ ایټالیک او سایز ته غټ کولای شي او څه درته وګورئ دې ځای کې دی بل هغه راغلی کنده راغلی درته درته کوچنی ته ته بیا خپل باندې چې انسان دا سټایل انتخاب کوي وګورئ ځکه ځم څو اته خپل باندې بس سایز کوي دې ته کېږي نیو وینډو څه مشکل نه وي بس دا ارینج آل مطلب ټول پیوزر باندې ګورئ کلیک وکړه دا مې برکړه نه ده هم باید بره اوس دلته راشي ویو ته کې تاسو ارینج آل وګورئ یو بره دا بل چیرته ده لاندې که څومره ډېر پیو ترتیب درته کوي صحیح ده پوه شئ دې باندې بس د سپلیټ بیلوره ته مثال دا څو برخو ویشل تکلیف وکړو ګورئ نیمه بره سو نیمه چیرته سوه ځم څه خلاصه دا دې کنه ختمه ګوره بره چی سوه خپله باندې ختم دلته لکه المیر او دایني شکل لري صحیح ده مثال کومه لیکنه کوي د لاندې غلطي چاپ شي نسي ریموو سپلیټ باندې کلیک وکړئ درته ختم شي ویب سایډ بای سایډ دا باندې څنګه سره وګورئ یوه دغه ده بله چېرته ده دې ځای کې ده ځم څه ده سینکرونو سکرولینګ بیا دې ټول کېږي که مثال دلته تاسو ویب سایډ بای سایډ څنګه ده اوس که دا صفحه مثال لاندې بیا یم داسې دا صفحه وګورئ لاندې بیا یم هغه بله صفحه څنګه ځي لاندې ځکه نه ځي بره بیا کله به حرکت کوي ځکه دلته سینکرونوز په عین وخت کې مطلب سکرولینګ کوي کدا لري کمان بیا ورته خپل حرکت ورکوه او دې ته خپل بیا سکرولینګ مطلب مساوي نه وي سره او کدا رسم سینکرونوز کمان بیا دې خپل حرکت ورکوه او دې ته څه مشکل نه سکی